الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له لا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون
أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل على عزیزانو د پېښور د بازید خیلو د ګرد و نواح د الله په کتاب او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په فرامینو باندې مینو مسلمانانو روح انسان الله ته ډېر ګران دی. د انسانیت د فلاح او د بهبود دپاره د انسانیت جهنم نه بچ کولو دپاره د انسانیت د ذلیله کولو نه بچ کولو دپاره د انسان بې عزتۍ نه د بچ کولو دپاره بے ستریو نا بچ کولو دپاره ناکامیو نا بچ کولو دپاره الغرض د انسان زلالتونو نا بچ کولو دپاره او د دې انسان معزز کولو او سربلند کولو دپاره پروردگار عالم ګڼ شمېر انبیاء او رسول رالیږلي دي. 1.25 لاک 2 لاکه 2.5 لاکه یا 1,24,000 کم و بیش او آسمانی کتابونه رالیږلي دي. د هر آسمانی کتاب تبیین او وضاحت د وخت نبی په خپلو احادیثو او سنتو سره کړی دی او دنیا نه د تلو دپاره خپلو امتیانو ته د خپل آسماني کتاب او د هغه وخت د رسول احادیث او سنت او فرامین او توضیحات پرېښي دي. دا تمام پروگرام د کائنات چې رب العالمین چلوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس پروردگار عالم د نبوت سلسله اگر چې بند کړه مگر علماء د نبی وارثان وګرځول او دغه د انسانانو د عزت او د سربلندۍ دپاره دا پروګرام جاري و ساري وساتلو او د دې انسانیت جهنم نه د بچ کولو دپاره په علماو دا فریضه کېښوه چې تاسو به دې عوامو ته د الله کتاب او د نبی فرمان بیانوئ او دغه خلقو ته به صراط مستقیم ښایئ او دا خلق به د جهنم نه بچ کوئ او د جنت لار به ورته ښایئ.
خو افسوس او صد افسوس چې مسلمان هر زمانه کې مخلصانه دردون سره د الله کور ته راځي د وخت او د زمانه علماء ته کینی شکرانه او صدقه هم ورکي او د هغه عزت او د اکرام خیال هم ساتي مولانا او عالمنا د عوامو صرف دا لالچ وی چې د ماته نه غلارو پیسې عوام ورکي په خلو او په وینو عوام مال ګټي مليانو سره نیمای مولاوی جماعت خراب ده آمیان د خپل خېټې نه پیسې زیاتی کی زما خويندې او مېندې د وګونو نه ولې او سره واسي مولا صاحب ته ډالې کی چې جماعت جوړ کا وہی لوڈ سپیکر نشتا عوام ورطا اخپل د سر ٹوپے او د پخو پیزار کا خرچائی خو مولانا صاحب تا لوڈ سپیکر اخلی چې مدرسے جوړولو اعلان کی عوام خپل سونے او خپل مالونه را برسیر کی لو د اقامت مدرسه ورته جوړه کی کمولا وی چې زه د دین تحریک چلوم عوام ورسره ملاو تړي وی چې دا د وخت د نبی لوی وارث ته او د چې کم تحریک چلی دا د دین د لارې د صراط مستقیم تحریک چلی خو افسوس خبر دادا چې عوام په هر زمانه کې رب غواړي اے خلقا دا خبر یوازې بے دلیل خبر نه ده تیرو زمانو کې چې څوک هم گمراه شوي دي دیگی گمراہ کون کی آغا خلق دی چی آبوی تا اللہ علم و کتاب و سرپرستی ورکڑے وام گمراہ کولو والا ہمیشہ دا پارا عوام نہیں ما تحت خلق نہیں گمراہ کولو والا ہمیشہ دا پارا برا ناس سڑے منبرو محراب کے ولاڑ سڑے دو قرآن و دو سنت مدعی انسان آغا سڑے چے آغا جان کو قرآن و سنت باندے کوئی گڑی ہر طرف تا عوام راوت لی اللہ غاڑی رب غاڑی صراط مستقیم غاڑی لکا سہار دورزی ہر سڑی کورنا پیسے راگستیوی و بازار تروان دے حسب توفیق تلے ور سردا چابو جے راگستے دام نو چا گاڑے روان کڑے دے نو چا گدا گاڑی روان کڑے دا بازار لزی دا دل طولو خلقو غرز دالے چی منگا اخبلو خزو بچیو لاتا ز سبزی راوڑو اس چکلا منڈے تلاشی اہر ڈھیر والا ہر دکان والا ہر بولے والا لوڑ سے باندے ولاڑوی و خلق تا اشاری کوي تعالو 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 راش ما سراتا سبزی دا علا تن کے بنڈے دی علا تک
پکسر ٹماٹر دی اعلی بہترین پیاز دی آغا کلو پیاز دی جناب حلجی چین راغلے مال دے حلجی جاپان راغلے مال دے یرجی زمادر پاٹی تا سبزی دا نو خلق آوازن کئی خلق وطنی دی پا تلاش دخی سبزے کی ہر سڑے مخلص تے اخپلو بچیو تا آلہ شہر اوڑلو کی یو سڑے حب دینیت نلے وطلے چیز دسخاٹا مٹر کور تراوڑما زدے گند پیاز راوڑما زدے لگی دلی سبزی راوڑما زدے ہاں دستورنو والا گندگیر مال راوڑما ہر یو سڑے داوئی چیز دیکھ پلو بچو تا آلہ خوراک راوڑما بے ضرر خوراک دے راوڑما سوچا خوراک دے راوڑما پیور خالص خوراک دے راوڑما خواہل تا خرچولو والا یو وی چه دلتا آلا مال دے بلوئی چه دا دیر بہترین مال دے دا اغسطلو والا آغا مالونو تا ہم گوری او شکلونو تا ہم گوری دا بللو والا مالونو تا ہم گوری اے دا بازید خیلو مسلمانانو غور سرواورے میسان دے خلق زان پہ کوئی کے دادا غستلو والا آغا بللو والا معلومو تا ہم گوری او مخنو تا ہم گوری نو چکل مال تا گوری بڑا خیستا مال لگے دلے دے دیر آلا مال لگے دلے دے او چہری تا گوری خیستا گیرے پرخدا خولے پٹ کے وحلے دے لاس کی پیسین لری تسبیح لری خلیبان نے ذکر دے اوسترگی دیر خیست دی مخیم برابر کڑے دے او دا سے آلاتی لگولی دی چکشش ہم لری آبستلو علاوائی دا مال را تخخکاری او دا مخم دو طولو مخنون آلا دے دے ورشی اعتماد کوئی چھ بے ضرر سبزی دا اعلا مال دے او سوچ مال دے خالص مال دے سبے بچیو لیو سما اس دا گیری والا یادا بزرگ چہرے والا یادا دفگے جبے والا او دادا اعلا جب مالک اخبر خلی سردا سڑے دو کک او زان طرف تیرا کا گلو نو چکل ورطوی چی مال واچوا برا آلا ٹماٹرونا چی برے لگولی دی برا آلا سبزینا یودا نراخلی لاندی لگی دلونا پنزاخلی اور زرزر لے پاپڑک کی قصابانوں کے ہم دگا حال دے سبزیوں فروشوں کی ہم دگا حال دے دگا صدار چشی حال وگانا کلا چی سڑیس تڑیس تو من کور تراشی وہی چی خدب شاب شہرہ کی اوس با وہی چی نندخ شہرہ وڑے دے آگا ورطا وہی چی سترگی دے وطلے وی چی دا دے راوڑے نتڑندوے اللہ اللہ دگا سے عوام ہر جماعت لپدے تڑپ زی ہر ملالا پدے تڑپ ورزی چھ دے بمالا در رب دو کور پتاو خائی دے بماتا در رب دین لار و خائی دے بماتا صراط مستقیم و خائی ہر جماعت والا ملاوائی راشای صدر تحق لار خائیما ٹولو نسید لار ما سردا مڑا دا نور خفراڈیان دی یرجی داد صدا سے پنچ پیریان دی یرجی دا خو وحابیان دی یرجی دا خو فلانے دے راشا چی صدر تدین و خائیما عوام مخلص دی درب کور لٹوی درب رضا لٹوی کچھ کلا دا دین بازار تلاشی نو پا آغا فراڈیانو باندے واوڑی آغا خلقو باندے واوڑی چھ بیاد زان خلاص والممکن اللہ جل جلالو فرمائی چھ بنی آدما راشا ما تعالی دا صراط مستقیم پروگرام
पखपला दर ले गले रे माद सिरात मुस्तकीम इंतजाम पखपल नबी बांधे कड़े रे ए खल्का ठीक दे लाड शाह मुलाना खुमा नज़दकत दीन अल्फाज तेज़दका ए अल्लाह बंदा वलिदा गुद्दीन मज़दका वादीन दा अल्लाह किताब नज़दका ताला बरकतुन पकार दी ताला माल की बरकत पकार दे ताला अकीदत की बरकत पकार दे सोच दर तवई चीज दम चौम बरकतुन न डक दे सोच वही चीज तावीज कौमा और कोर की बदे बरकत हुई वाह बदे बयान तशीगी बस्ता फैदी तिलोशे बलवई माला रोटे रावड़ा से जलाले बुखारी पीर बांधे दम अचौमा माला फलानी इजाजरा कड़ेदा वा अल्लाह जमा दा अमियानुना रबा बरकात पसी गिरजी दा बरकत वाला की लटवी ए अल्लाह गा इबादत लटवी चाहे के दा से बरकत हुई च जहन्नम न बच की जन्नत तय बोजी ए जमा रबा ज़माना जवानान ज़मा बुढ़ागान तमामी दुनिया की गिरजी कला यो दुकान था उतरेगी नो कला बल बांधे बोलेगी कला यो चहर बांधे गलतीगी नो कला पयो मशर बोलेगी कला बल मशर बोलेगी रब्बुल आलमीन फरमाई च पहचान बोलेगा राशा दरब किताबो गोरा ताला बरकत पकार दी माल की बरकत पकार दे अकीदत की बरकत पकार दे ताला इबादतों की बरकत पकार दे ताला कलाम की बरकत पकार दे ताला दम की बरकत पकार दे ए खल्का औलाद की बरकत पकार दे मगर जामुलियान बांधे में बोलेगा अल्लाह फरमाई वहादा किताब पस गर्जे ए खल्का जवाहरात पस गर्जे ए अल्लाह बंदा समंदर दे पकोर के दे ए अल्लाह बंदा समंदर दे जुमात के दे ए अल्लाह बंदा समंदर दे पलास के दे वही चे उठे पस वही पलास बदरशी चे उठे पस वही पलास बदरशी अल्लाह फरमाई बरकत न लटवे दा समंदर दे वहादा किताब अंज़लना अल्लाह फरमाई दाद बरकत न वाला दासी किताब दे अंज़लना किताब नाज़िल होलो वाला सोक दे आवाज की मुसुर नश्ता ए दबाज़ खेल खल्क खुदा से दर्द वाखले तुम रो चते वाखले छे शैतान जुमात की जेवन गुरी गले के हम हिसार नशी पटो के हम बाती नशी ए खल्का दी किताब नाज़िल होलो वाला सोक दे मुसलमानों दमंगा दपारा की बेहतरीन किताब फखर वाला सोक दे खल्का हर दुकानदार में दुकानदार वलाड़ दे हर जुमात की मुला वलाड़ दे हर डल के मशर वलाड़ दे खल्क तवई जना से यमा ज़खिर ख्वायमा ज़ो मशर यमा ज़ो सिरात मुस्तकीम तबललो वाला यमा दी सिरात मुस्तकीम तारा बललो वाला सोक दे अल्लाह फरमाई वहादा किताबुन अंज़लना ए रबा ज़मन ज़रा चौदा ए रबा मन परेशानी किताब दी हुन्वनु रबा नाज़िल दली हुन्वनु रबा हम बरकात के पुजारी हैं
इलाहुल आलमीन हम माल औलाद में बरकत चाहते हैं। इलाहुल आलमीन मंगा दुखूर को इत्तिफाक की बरकत वालो, अल्लाह महल की बरकत वालो, अल्लाह खबर की बरकत वालो, अल्लाह अकीदा की बरकत वालो, आबादी बरकत दबारा मंगा कलम मुला दरनी वाले दे, अरबा कलम द पीर दरने वाले दे, अरबा कलम द मुशर दरनी वाले दे, अरबा कलम द मिलाद दरुन निवली दी, अरबा खजिम बे सत्रशे आमिलान वही यो वही जमाता इसके कमाल दे, बल वही जमाता इसके कमाल दे, अरबा मंगला बरकत पकार दी। अल्लाह फरमाई अंज़लनाहु मुबारकुन। ए खल्का यवाज़ी किताब नवे, ए खल्का यवाज़े अदालत तकी नवे, ए खल्का यवाज़े इबादत तकी नवे, ए खल्का यवाज़े तौहीद नवे, ए खल्का यवाज़े सुन्नत नवे, ए खल्का यवाज़े आखिरत नवे, ए खल्का यवाज़े सदाकत नवे। अल्लाह फरमाई मुबारकुन दाद बरकतुन नाडक किताब दे, माल की बरकत वाली कुरान वाया, औलाद की बरकत वाली कुरान वाया, मुआशरा की बरकत वाली कुरान वाया। ए अल्लाह बंदा रब्बुल आलमीन द तरतीब मुताबिक आया, द मुलाद तरतीब मुताबिक मजंगेगा। ए खल्का द दुनिया मफा परस्त पस मजा, ए खल्का दरब किताब पस लारशा, ए मुला तब पंचपीरे दा किताब पदीन रे रावड़े, दा किताब बतासो जोड़कड़ेवी मंगला लगी किताब सन्नत पकार दे। अल्लाह फरमाई मुसद्दिकुल लज़ी बैन यदैहि। ए खल्का दा बरकतुन वाला किताब, ए खल्का दा अकीदे वाला किताब, ए खल्का दा यतीम किताब, ए खल्का दा बेअसरे किताब, ए खल्का दा तख्ते मुशक जुड़शवे किताब। दाखो उसने खबर न कई, दाखो नवे खबर न कई, दादा यो फर्द खबर न कई, दादा ये डली खबर न कई, दादा यो जमात खबर न कई। मुसद्दिकुल लज़ी बैन यदैहि दाखो आगा किताब दे जिद तौरात तस्दीक कई, दे इंजील तस्दीक कई, दे ज़बूर तस्दीक कई, दे इब्राहीम तस्दीक कई, दे मूसा तस्दीक कई, दे ईसा तस्दीक कई। ए खल्का दाद तमाम सहाइफ आसमानियो तस्दीक कई। देखे जड़ा खबर अला, देखे लगा खबर अला, दाहब किताब रे चिद्दीकी शको शुबा नश्तरे। ए खल्का कमुलियानो दुखो नजान बच गए, कपीरानो दुखो नजान बच गए, कखजे आमिनानो न बच गए, कबची दावेश घरो न बच गए, कदुखलो नजान बच गए। मुदे किताब तराशा दा किताब चिकन लास की दा सारा जवाहिर अंदर सरदी, लालुन अंदर सरदी, जन्नत के कटन अंदर सरदे, जहन्नम ना बच के दो वाला दम अंदर सरदे। खूब शर्क़ी छिदरब किताब वले वले दा किताब तख्ते मुश्किले। ए अल्लाह मंगा लाभ किताब बांधित शेवकू रबादे बांधित शेव आयु। अल्लाह फरमाई छिदा दाद तावीज़ुनु किताब मगणे, दाद अफराद दो चतवाली किताब मगणे। खलक संगवाई अल्लाह 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 खलक दास वाई आयत वद कुरान वाई और तशरीह वद जान न कई और आयत वद कुरान वाई खल्क बांदे रहमान बजे बांदे जान मनी। ए खल्का दा दजल कचरे नवे नुदा डले बनवे, ए खल्क कदा फरेब नवे नुदा ग्रुप बंदी बनवा। ए खल्क कचरे दा अल्लाह किताब सरदा जुल्म नवे
من بهم نن یو موټی وی من بهم یو جماعت وی من بهم یو ډله وی هر یو مولا چې قرآن وایي هغه په خلقو ځان مني اے خلقا موږ وایو چې رحمان پې ومنه دې کتاب کې د رب العالمین مخلق توخایا کما یلیق بشانی دیکھے در رب العال خلق توخایا دیکھے در رب دین خلق توخایا دیکھے خلق نظام مخایا اخبل معاملات پکی مخایا اخبل دشمنان پکی مپگوتکوا اے اللہ سے شروع کر اللہ فرمائی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ سرور کائنات خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تا چھے نبی دا قرآن وایا دا مادر لے گلے دا برکتنو والا کتاب دے ربا چلیگی زنگا مشین دے اعلی مشین جاپان نرا گلے ربا دا دے دا سٹارٹ کی دود سے طریقہ دا دے دا چلے دود سے طریقہ دا ربا دا مشین بزنگ چلو اللہ فرمائی دے دے چلولو طریقہ دادا مالونا پہ مغنڈوے زان پہ خلق ممانے پیسے پہ باندے ماخلے زنانو کا زاننا ماواو پہ شوام جوڑوے پردے زنانا پہ دے چل مگورے دا ہوئی مالونا پیسے پہ دے چل مواہے اے اللہ قرآن سرت شیعو کو دا بچنگ سٹاٹی گی دا بچنگ چلے گی دا دے دے چلولو طریقہ صدا اللہ فرمائی وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا اے پیغمبرہ دے قرآن سروے روا آغا مرکز والا خلق چاہیتا مکہ مکرم وائی مکہ دا تمام امت مرکز دے دے چاہ مرکز دے اے خلقا مکہ دا تمام مسلمانانو چشے دے اللہ ورطا ام القرآوے لے دے دا تمام کل امور دا تمام اسم کی میز دا تمام حرکتن مرکز دا تمام تحریکن مرکز ام القرآ ومن حولها رب العالمین دا مکی مکرمی مرکزیت ذکر کا چھے مسلمانا دا چھے مسلمانوی نستا مرکز بکمزیوی لگ بزور و ایستا مرکز بکمزیوی مکہ مکرم بدی نن سبا خلق تخبل مرکز خلق خبل پور مرکز گڑی ہر مولا خبل جماعت مرکز گڑی ہر آنڈل خبل مرکز جوڑے وہی چی یرجی مرکز چی قرآن کی چرت دا مرکزیت خبر راشی آغا وہی چی لازمہ والا مرکزیت ہے اے خلقہ مرکز لرازے اے خلقہ مرکز سر امداد لوے اے خلقہ مرکز داسے اے خلقہ زمنگا مرکز کمزے دے مکہ کمزے دے بزرگ دا مسلمانانو مرکز کمزے دے اے خلقہ داسے ہر یوسی سر دوکا شویدہ ملیان دوکا کوئی خلقہ امیان دوکو والا نئی امیانو دوکا بپٹا ماترو کی امیانو دوکا بپا لگانو کی امیانو دوکا بپا گاڑی کی امیانو دوکا بپا سمکہ کی مولا دوکا بپا دین کی چشی کی بوی مولانا چه زان ساتے نو دا دین دوکے نیزان و ساتا اللہ فرمائی وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى اے پیغمبرہ اول دخل مرکز والا خلق ویروا دے قرآن پسر یبانے نو لہذا تاسن پختن کوما اوستاسو پتوسط بانے ہر کلمہ گو دوائما رب تو گرے صراط مستقیم کو مقابل کے افراد و اشخاص ممنے رب تو گرے خلبانی توحید وائے خیاد و ساتے بگیو فرد پسروانے اے خلقہ ہر چک اخبر مشرنا رب جوڑے اے خلقہ ارباب تسمہ
मके ममने सिर्फ और सिर्फ यो रब दे मसूक दे अल्लाह फरमाई वले तुनज़िर उम्मल क़ुरा व मन हौलहा मकस्ता सु मरकज दे मके वाला वयरवा कला चे हदा जोड़शी केर चा पेर खलक वयरवा अल्लाह जल्ल जलालुहु किताब सरा ए अल्लाह खलक कुरान बहुल मनी रबास्ता फरमान दे खलक बकानी वरे रबा खलक बकंजली गई चाहूं चिप वक्त कुरान वेले अगबान दी कंजली शिविरी अगबान दी कानी वरे दली अग सड़े जीवनी ततले अग सड़ी पसे बदेरा देवेनी शिविरी कम खलक चिन्ह पिकानी वरीगी ऐद बाज़ खेलो मुसलमानानो ऐद जमात शात तौहीद व सुन्ना कारकुनानो रब ताऊ गोरे ते रब किताब ताऊ गोरे मगुलेगे पाफराद बांधे कागा ज़ैद दे का अमर दे का बकर दे कम चाची कुरान खुद दे अगबान दी कानी वरी दली वो चाची गुलना वरीगी अग कुरान चरे खुद ले चाची गुलू नवरी दिया वो कुरान खुद ले चाबांदी चाला चनारे लग पे सूद गुलू हारून और चोले केगी अब तीन सरा गद्दारी करेगा अब आवाम सरा गद्दारी करेगा अब कुरान सरा गद्दारी करेगा अब खलक दी चाहा कुरान की दन्ना तहरीफ कहे अब बहरियो लफ्ज़ के अफल मकासिद रोबासी ए खलका दहरियो आयत से तशरीह गई जे न को तफसीर इब्न अब्बास किश्ता न को महारिफुल कुरान किश्ता न को करतबी किश्ता न को मजहरी किश्ता न को रूहुल मानी किश्ता न सिराज मुनीर किश्ता न दुनिया यो तफसीर आगा तशरीह न देरा दस्ते कम तशरीह चनन आगा मुनियान कवे चागा वही मंगा सिरात मुस्तकीम वाला यू नाना मादर तवी चे सिरात मुस्तकीम वाला बाकी गुलना नवरेगी कहानी वरेगी अगला जिंदाबाद खलक नवाई कंजरे वर्तके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए खलका कुरान खुद ले वो कना जवाब हुजूर क्या है ए खलका जनाब मोहम्मद मुस्तफा कुरान रसवले दे ओ कना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह बांधे कम से की गुलु नवरे दिलू इस्ता तारीख के विबा मड़ा छट्टा मेरी कली तीन समंदर दे होई ए खलका द ताइफ को सफर के जनाब मोहम्मद मुस्तफा बांधे बराना चिशे वरे दल कहानी वाले रंगीन बदन ये लहू लुहान से ए खलका मुबारकी विनो नड़किश्वे मख मुबारक बांधी विनरागला ओह के जनाब मोहम्मद मुस्तफा दो खूब कड़े बमख के नवता ए खलका खुना मुबारक शहीदान शल ए खलका साहबाए किराम ने गया दी आगा माहे ताबान मखना आगा खुली मखना आगा ज़ेबा मखना विन लड़के ए खलका याद वसाते चाचे कुरान सरा वफा करेगा हक तो दुनिया याद वसाता बकतरी अल्लाह फरमाई चिट्ठीक देता बांधे बकानी वरेगी नाना बकन से लिखेगी वो तो समा फैसला वारा वल्लज़ीना युमिनूना बिल आखिरत युमिनूना बिह सोची को रज़ा आखिरत बांधे ईमान लरे अगबा कुरान ईमान लरे सोचे पर बांधे ईमान लरे अगबा कुरान और सुन्नत बांधे ईमान लरे सोचे मलाइक मनी अगबा कुरान और सुन्नत मनी सोचे रज़्द क़यामत मनी अगबा कुरान और सुन्नत मनी सोचे तकदीर मनी अगबा कुरान और सुन्नत मनी सोचे इसमें के आसमान मनी अगबा कुरान और सुन्नत मनी सोचे जन्नत व जहन्नम मनी अगबा कुरान और सुन्नत मनी अल्लाह फरमाई कचरे दे हर मनी जमा कुरान मनी मुदामो बिन मुसलमान
समनू हो कुरान न मनू अब समनू हो कुरान न मनू मंगता सुहर किताब हो कुरान न वायु कचरे वायु नो तशल्फाज वायु पर में जनसे के बजे न कोटा पेवे जड़ा जमाना गरीब वक्त तो गरीबी गाने उस दाने में गाने बता सला दरसी जड़ी लगी मुंह कम याद नवे हो बता दिला जिना को बवे वफा जमाने के बा खल्क दी उरावतोई बारात मतोई दे बारात द पारा बे गाड़े उठो पारे के बड़ ड्राइवर वो यो बपचे कंडक्टर वो नोर बदल टोल दकली खजे सतर वर तमाफो जके छ कुरान चानो वेले वो संदे रो खल्क ने देवे न बिया बखजो टापचा वाला वे बे सिदा ड्राइवर ला बखलो वरकम द कंडक्टर ला बंगड़ी उछरन जाओ यानी ड्राइवर ये उछत करना कंडक्टर दासी गप शप के बेनी बंगड़ी चोता हो संग होतश दे वो बोला करना ने कब बोला होएगे बाज खेल खल पिछा यारी करे ना दास टोल मलाइके सदर के खबर होएगे ना कोई बवेश दा ड्राइवर खुद कार सड़े दूसरा बदस्ती जोड़ा कम कंडक्टर हुआ सी तो टप से दिल बतश बंगड़ी संग ए खलका मुसलमान ओ खलक कॉलेज लवर कड़ेदा मुसलमान ओ खलक यूनिवर्सिटी लवर कड़ेदा अंग्रेज लवर कड़ेदा फलकियात लवर कड़ेदा मंतिक लवर कड़ेदा ए खलका न मुसलमान ओ खलक आहा कजी अब्दुल्लाह सदरा लवर कड़ेदा उसूल लवर कड़ेदा सर्फ लवर कड़ेदा नहवे लवर कड़ेदा और दरब कुरान का तशबंगड़ी शरंगई खलक सिर्फ और सिर्फ ये जी बस रोजे के बदल से कुरान को आगम सलवेख तुष्को की फलानी से तबलाड़ शु आगम दास कुरान तर्जमे चे यौ पकी आयत वाई दरे सवा पकी जान न खबरें कई दादा हर मुला तरीका अल्लाह फरमाई छे नाना खुलदे छे दरब कुरान लन दवर कड़े तमाम ईमान दे छे कुरान न देरावड़े दादे अमल के न देरावस्ते फर्क वे तद नूर ईमानियातो दो कुरान पमेंस के अल्लाह फरमाई तो मोमिन नहीं नुची मोमिन नहीं बरकत शता जवाब रखे बरकत शता ये जी कोर के इख्तिलाफात थी यरे जी बची नाफरमानवी यरे जी माल के बरकत नश्ता यरे जी टोल बीमारान दी यरे जी गोर वाला में न रहेगे का टोल भी बरकती दा वलिदा रब किताब नश्ता खजा दे रब किताब ना खबर दा बचे दे रब किताब ना खबर दे खुल दे नूर से जुलवर कड़े दा कुरान दा तशबंगड़ी शरंगाए अल्लाह फरमाई आगा चोक आखिरत बांधी नूर ईमानियात बांधी ईमान लरे रब बांधी ईमान लरे और अज़दा आखिरत बांधी ईमान लरे युमिनून बिही नबी बखा मखा ईमान लरे दरब किताब बांधे वहुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून और याद साता चाचे कुरान बांधी ईमान दे आखिरत बांधी ईमान दे आगबाद मांझ खाम खा पाबंदी द मांझ बच शेवी ये जिन्स को मंगो बेरूहा मुंसको को बेरूहा जमन मुंजुना बेरूहा सहाबाए किराम बा मुंसरा लोय लोय कारुना के दल दाहुए इबादत सरबा लोय लोय कारुना हल के दल नन मंगा टोल और नवाफिल को चाश को अवाबीन को मड़ा कम कम नफल नदर तयार कम तहज्जुद को वगैरह वगैरह लेकिन यो कार और बांधे लिखीगी मूंज दे बेरुहा चशे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन
الفاظ معنی نشته معنی یو بزرگ تیر شوی دی داغه متعلق بعضی کتابونو لیکلي د اکثر قصې دروغ دي رښتیا نه ډېر واقعات ډېر خلکو دې واقعاتو ګمراه کړ دا منګړت قصې او دا د ملنګانو او دا د بزرګانو دین چې زده کوې د قرآن او سنت نه زده کوه هغه متعلق راځي چې هغه په ټوله زندګۍ کې چېرته قرآن نه و ختم کړی چاته تپوس وکړه چې ولې هغه وایي زه چې کله قرآن شروع کړم نو الله فرمایلی دي چې ته زما کتاب کې تدبر کوه غور کوه غور به کله کوې چې په معنی نه وي پوهېږه که نه دا بوډاګان بالکل داسې غور پکې کوي چې بیخي پکې ننوتي غور به کله کوي چې په معنی نه وي پوهېږه دغسې ده چې په معنی پوه وي غور به وکړي نو چې په معنا یې نه پوهېږي څه به غور ړوند به څه یو شی وګوري هغه وایي چې زه کله د رب کتاب شروع کړم الحمدلله صفتونه د خدای توب خاص الله لره دي وایي د الله په صفتونو کې غرق شمه سوچ کومه چې د رب کم کم صفات دي زما رب کم کم کارونه کوي کما کم ډیوټي ده اے د بازي خېلو مسلمانانو په ایمان وایا داسې ډیوټي شته دی چې هغه الله نه علاوه بل څوک کوي شته کم یو کار دی چې رب نه علاوه اولیاء کوي یا پیغمبران کوي نه نه تمام صفتنا د خدای توب چال ردی الله اکبر ویز غور شروع کم د الله صفتونو کې چې رزق ورکولو والا رب اولاد ورکولو والا رب او داس ورکولو والا چې بل څوک د ورکولو والا نشتا شفا ورکولو والا رب او بل څوک د شفا ورکولو والا باران ورولو والا رب بل څوک باران ورولو والا نشتا اسمان بستر ودرولو والا رب بل څوک اسمان ودرولو والا نشتا سمکنا اوبورا استلو والا رب بل څوک د اوبورا استلو والا نشتا سمکنا بوټو راټو کولو والا رب بل څوک د بوټو شن کولو والا زرغونولو والا نشتا ہمیشہ جوندے رب بل څوک ہمیشہ جوندے نشتا نن مسلمان بخلوی الحمدللہ رب العالمین وہی چھ فلانے زندہ باد فلانے زندہ باد اے خلق زندہ باد صفت چارے ہمیشہ چھ جوندے دے و جوندے بوی آگا څوک دے نو ته چې کله وایې چې الحمدلله رب العالمین بیا جلسه کې وایې چې پلانکي خان زنده باد نو په ایمان وایا تا تدبر په قرآن کې کړی دی تا الحمد په اول سات کې مات کړ نو چې کله دی الحمد د هغې مضمون مات کړ نو ستا په قول کې او ستا په دعا کې به برکت وي هلکه وي به ټول نه وایي چې نه تبای چې دوی ته چېرته پته ده چې وي به پکې په ایمان وایه چې الحمدو کې دې کومه وعده او اقرار کړی دی هغه وعده او اقرار دی چې مات کړ رب سره د عهد مات کړ نو په ایمان وایه ستا دعا او عمل کې به بیا برکت وي بیا لټوه برکتونه چې چېرته یې لټوي زموږ د مسلمانو دا حال دی بر زبان تسبیح در دل گاو خر بر زبان تسبیح در دل گاو خر این چنین تسبیح دارد کے اثر یو شاعر وی چې جبه باندې دې سبحان الله الحمدلله دې او سړکې دې دنا پولا او پټه او بیان او خردي دا کار مې داسې کړې وې دا مې داسې کړې وې الله اکبر وی این چنین تسبیح دارد کے اثر نو داسې سبحان الله داسې ذکر بڅ فائدہ او کی نو
آغا بزرگ وائی چیز کل الحمد شروع کما نو در رب آغا صفاتو کی دوشما آغا ٹیم طول ختم شی یاد منز وخشی یا خوب راشی بس طول مسئلہ در رب صفاتو کی ختم شی اللہ تعاندگا فخرا تلاوت کی آواز ضروری نہ دے چیتا دیر الحمدنا شروع کی والناس توزی و پیچی خبر نہیں اللہ تعاندگا فخرا چیتا در رب صفاتو کی تدبر کوي امدہ عبادت دے کرے دینا اعلیٰ تلاوت بلا اللہ فرمائی چه څوک ایمان لري په قرآن باندې هغه به مانځه باندې کلک وي حفاظت به د منځونو کوي هغه به الحمد زنده‌باد سره نه ماتوي هغه به الحمد زنده‌باد سره نه ماتوي اے خلقا زه ګورما چې عوامو سره هر ځای کې دوکه کېږي هر مکتب فکر ولا ورسره دوکه کوي خو نن سبا کم خلق چې د توحید په نامه باندې خلق راغواړي والله ټول مخلصان د توحید په نامه باندې بعضې خلقو ته ورنږدې کېږي هغه خلق یې د توحید په نامه باندې شرک ته رابلي د توحید په نامه باندې نارواو ته رابلي او یاد وساته خلق رب تو گھرے قبر کے مشران نوی قبر کے پولیس رات کے مشران نوی اے خلقا قبر کے او پولیس رات باندے او حشر کے پکار رات للو والا چوک دے نا فرمی ومن اظلم ممن افترا للہ کذبا سوک دے ډیر لوی ظالم دا هغه چانه چې رب باندې دروغ تړي یعنی د رب کتاب ته ناست وي او هغه د یو سړي په باره کې د یو ګروپ په باره کې داسې خبرې کوي چې خلقو له دا ګمان ورکوي چې دا د رب په کتاب کې راغلي دي الله اکبر په خبره پوهېږي لکه څوک چې نه پوهېږي لاس پورته ويجي ويخميش الله اكبر درب کتاب تناس کی درب کتاب الفاظ وائی او معانی او مقاصد تاسے بیانوی چاگا د زړه اختراع دا د دماغو اختراع دا د مفسد دماغ غواړي د فسادګر زړه غواړي د شیطان جبه غواړي هغه ګندګي خوروي او آیاتونه وایي او خلق لدا تاثر ورکوي چې لکه دا رب فرمایلی لکه دا رب ویلی لکه دا قرآن د فلني خلاف راغلی الله فرمایي ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا سوک دے ډیر لوی ظالم دا هغه چانه چې رب العالمین باندې دروغ تړي او دا وایي چې اولیاء نازولی دي او دا وایي چې تعویذ سره فلانه کار کیږي یرجی العیاذ بالله یرجی فلانی کے دا کمال لے فلانی قبر لچے ورشے او ستا فلانے بیماری جڑی گی گویا کہ دے پر اب داور تڑی چے دے قبر کے دا کمال رب اچھولے دے حالان کے رب پکے نوے اچھولے شتا پکے شتا نا پکے دے وہی چے فلانی تا فلانی لچے ورشے یرجی اغلا لاس لیو کی یرجی اغلا تعویزو کی نو فلانے کار کی گی دا نازولی خلق لدا تاثر ورکئی چه دا کمال اللہ ورکڑے دے اللہ کے اللہ وی چه ما چالا دخدائی توب صفتنا نبی ورکڑے دا ټول په الله درو دی دا ټول په الله باندې درو په سمره کې راځي ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا باندې کچره یو عالم تعالی صرف د دنیا درو چې خلق در په ذات باندې ورتړي خلق وای الله تاسو حکم کړی الله تاسو فرمایي ګور الله تاسو فرمایي حالان کې نه وی فرمایي هغه څه خبره نه هغه څه حکم نه دا پر باندې درو ورتړل دي کله رب په کتاب کې درو وای کله نبی په فرمان کې خلق له درو وای کله کتاب د پاسه وای کله په بغلې کې وای کله په کوڅه کې وای کله اولیاء متعلق بعضی سوچونه لري کله قبرونو متعلق بعضی
سوچونه لري کله ملنګانو متعلق بعضی سوچونه لري دا ټول پر دروغ ورتړي الله چاله دا یو قبر لا الله د نانکو د جوړولو کمال نه ورکړي کله دا ساينسدانان په امریکا کې لګیا دي او د یوې دانې د پاره په کروڑونو ریسرچ کوي او هغه بیا یو ملهم جوړ کی هغه ملهم ناکام شي بیا ورته بل ستل ایجاد کی بیا هغه ناکام شي بیا ورته ټابلیټس ایجاد کی بیا هغه ناکام شي ود الله بندا امریکای نه بجاز راغله زمونږ د کلی د نانکو بابا قبر به ټول امریکای ته وړه داسې د کمال شي څوک چاله پریږدي تمامی دنیا یا توت و زبرجد د مسلمانانو یوړل پټرول د مسلمانانو نه یوړل سونه د مسلمانانو نه پټې کړې او ټولې ذخیرې دا امریکای او برتانیې د مسلمانانو نه په مختلفو طریقو پټې کړې نن نه کو بابا به وختي وړه چې دومره آسانی سره کی الله فرمای ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء الله فرمي سوک دیر لوی ظالم داغ چانا چاگا وہی چھ مالا وہی کی رج ماتا پتہ لگی ماتا پتہ کتاب براواخلی اور اصحاب پڑھ کے بے وحلی کال کی خیوین زینا اللہ دی دیتا ہدایت او یا خمزدار استری کړي وي نن سبا هو ډیجیټل عاملان نشتا خاطر لګوي خزا ولا راشي سړی ولا راشي رجی کلی کی بس اور کې دا خزرا سره نه لګي خزي بتا سره څو لګي چې پرده نه کوي ټول ورځ بازار کې ګرځي تا نه خپلې سړی 50 ورځ کې ګوري هغه د خرلو چې تا سره مینه کوي خبره پوهیږي مینه خو به سړی خزا سړی سره او کی چې هغه دا یو سړی لیدلې بل ډویني نه هغه خبره پوهیږي دا خبرې سپینې دي اگر چې لکه خینه دي او سپینې دي یره چې کور کې د خزرا سره مینه نشتا دی ور په ځان خبره رقم راولي د کتاب راوړی د خدای جاهله په کتاب کې دا خبرې لیکلې دي هغه جواب خورا کوي غلي کېږي ولې لیکلې دي کتاب وی چې د هر چا د کور حال پکې لیکلی بیا خو مزیدي صاحب بیا د ګورنمنټ ادارې ولې جوړې کړې دي انټيليجنس ولې په دنیا کې ګرځي چې معلومات کوي چې دا سړی څنګه دی دا څنګه دی دا کتاب به واخلي او یو دا عامل بابا به ځان سره بوځي او دفتر کې به کښېني ورته وایي به چې ګوره فلانې سړی او دا خلک ګوره څوک د ملک خلاف سازش کوي او دې ټپوس به ورته ښایي یاره جي دا فلانې سړی را روان دی او دا کله وته په نکونو کې ګوري کله وته په شیشو کې ګوري نو کدا خبرې کتابونو کې وای په دا کروڑونو کربونو ادارو ضرورت و بیا ملک ته بیا خو به دا ټپوس کې نه ولې دا ټول خبره خودلې دی ورته لاسي کتاب وګوري یاره ما ډیر دا کتاب ولید کنه خزوی چې دا خو د رب کلام دی هر څه پکې دي د رب په کلام کې هر څه چلته دا ګندګي خبره د رب په کلام کې لیکلي رب په کلام کې خود کمال خبرې لیکلي د ګندګي خبرې پکې نه او دی ورته وایي چې تاسو کور خوا کې داسې کورونه شته نو په دنیا کې داسې کور وي چې خوا کې کور نه هغې کې داسې هغه ورته دې نه مخکې شي چې هغه زموږ خلاف ډېر خلک بس همغو خلکو کار کوي الله فرمایي څوک دې ډېر لوی ظالم او قال اوحي إلي چاہا وہی مالا پتہ لگی جی مالا وہی کیگی کشف کیگی مالا تشے کیگی کشف خپا نشے دا شہنم زنمانم خاکت فکر سے وہی یورپ لانے پیر لے اغلا کشف کیگی اشرف علی تانوی تا چاہوئی چتانا کشف کیگی اغوی چا دا شپیش پور کی چا سنم بیارے کشف لے کیگی بربندے دے کشف خلق دیتا ہوئی چی رسول اپنے بزرگ دے ولی دے وچلا داسی کینی گیا تا پتہ لگی چی را امریکہ کی زمان خلاف یو منصوبہ روانہ دا سوحی ز مخلوق دا سوا دا انبیاء و نشمان لے اللہ فرمائی چوک دے دیر لوی ظالم چاہا وہی چی مال وحی کیگی
یره جی مال پتہ لگی موت پتہ ولگے دا تاسو د کراماتو کتابونه وګوره خبره ختموم ټیم پوره ده په خیر د کراماتو د بزرګانو کتابونه وګوره لنکه ولی وای دا څه په خپل جونګړه کې ناستو اچانک وای دا څه مې چاوته چې خیر ده جی یو جی وی پلانې سړې چې کم ده کنه هغه لار کې راتلو او بس سمندر ته خفه شو مالاس کې راوړل دا خدای من د چا منله خلق دا دروغ پتا سو خلق هلا منی چې در کتاب نه لري وې آخري خبره کوم کلا چې مشروع د خپل پلار وطني ولي وي بازار کې روان دي ډاکوانو په منځ کې ماشوم روان دي د غلو په منځ کې ماشوم روان دي وته د پلار نیولې دا ایمان وای ډاکوان دي مشروع ته نقصان رسولې شي اے خلقا ډاکوان دا مشروع اغوا کولې شي اے خلقا ډاکوان دا مشروع غلط ولې شي چری به غلط نکی چې د پلار غوته نیولې دا مسلمان چې تر څو پورې د قران او سنت لمنه ولې دا څو پورې چې قران او سنت غوته نیولې دا څو پورې چې قران او سنت سره وابسته دي د شیطان هیڅ ویلې ایتا پیران هیڅ ویلې ایتا عاملان هیڅ ویلې نشي کلا چې قران نه لري شي کلا چې سنت نه لري شي کلا الله او رسول فرمان پریږدي تشمنځونه کوي بي روحه ځان ور باندې نه پوي دې به مانځ باندې ولاړوي خزبه پیر بابا لا دې چې شی وي لاس کې لار کې به درې سو کسان لیدلی ماسوتن چې راشي افسر دا غمګین وي ودونو کې بغرزي مړو کې بغرزي کور د چې راشي غمګین وي مړا څه په ګندګي شي باندې را بڑاولې ما قران ولوالا چې خزر دی پاک شي بچی دی پاک شي اولاد دی پاک شي معاشره دی پاک شي نو ما خبره کولا الله فرمایي چې کته برکات غواړي خزه کې برکت غواړي چې تا سره یې مينوي بل چا سره یې مينوي خاون کې برکت غواړي چې تا سره محبت وي بل چا سره محبت نوي اولاد کې دې برکات وي چې تا فرمان بردار وي ستانا فرمان نوي معاشره کې اتفاق او اتحاد غواړي او ټول مسلمان یو ټوټه اوسه دل غواړي الله فرمایي واعتصموا بحبل الله اے خلق د تمام برکات حاصل ولو د پارا تاسو چې شی باندې منګولې خفه کې قرآن باندې منګولې خفه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین یاره نظمونه په بلاو وها دعا به وکړو نظمونه کې به اوسې د مخلوق صفت کوي او کې دروغ وای اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت